الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وإن شاء الله ده سورة طه نشوروكو. سورة طه دي يوم دقة سورة طه بل ديتا سورة موسى هم لكي سورة موسى لكي جدي كده موسى عليه السلام تذكير ده غالبا أو ديتا سورة الكليم هم لكي سورة الكليم لكي كليم هم موسى عليه السلام تولكي دي سورة كي يوصل بينزدرش آياتون دي ودا مكي سورة مصحف کی جکم ترتیب دے پاگ اعتبار سر شلم نمبر صورت تی او د نازلی دو پا اعتبار سر 15 صورت تی. غٹ مقصد د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اول دی پا دی چی تبا دا رسالت او دا کم امانت چی اللہ تعالی در کڑے دا بزیت رسے او صبر بکے پا آغا مصیبتونو باندے و پا آغا سختو باندے کمی چی بستا مخیل رازی نزک پاکی ہوتا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام روڑی چی آغا سختی تیری کڑی موضوعاتو لکراشو نو پا دی کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون پا منس کی چی سوم راغلی دا آغا تفصیلا ذکر شوی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دشمنی دا غسر دا غی تذکرہ پکشتی دا آخرت باز احوال پک اللہ بیان کری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ندي نازل كده من بتابا دي قرآن يا ندي نازل كده من تابا دي دا قرآن لتشقى دي دا پارجي تب مشقت كي بريوزي. بعضو مشركانو دا خبر كده وي محمد صلى الله عليه وسلم باني چرا قرآن نازل شوه دي نو دا دی دا پارا چی دی پا مشقت کی پریوزی او دا مسلمانان اللہ وینا دی دا پارا مانے را لے گلے. دا سورت مریم دا آخری ایتونو کی دی فإنما یسرناہو بلسانک دا قرآن منگا سان کڑستا پا جبا نو دلتا وسوئی چی دا قرآن ما دی دا پارا نہیں را لے گلے چی تا پستڑیش ستار تکلیف دا پارا منی را لے گلے إلا تذكرة لمن يخشى مگر نصیحت دا پار دا آغا چاچی یریگ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازلی دل دا دی دا آغا ذات تا طرف ندی چی پیدا کری دا زمک و اسمانون اوچت الرحمن على العرش استوى بے حد مہربان ذات تے على العرش استوى فعرش باندی برابرتیا کڑی دی مخی دی سی آیتونا تیر شوی دی لہو ما فی السماوات وما فی الارض داغا پا اختیار کی دی آغا سا چی پاسمانونو کی دی او آغا سا چی پزمکا کی دی وما بینہما او آغا سا چی پا منز داغا دوانو کی دی وما تحت الثرى او آغا سا چی لاندی دا خاورنا یا دا زمکی ندی دا دا اللہ علم و قدرت زمکی عثمانونو کی جسدی دا گدی او دا زمکی لاندی دا خاوری لاندی جسدی دا هم دا اللہ پا علم کی دی و دا غب طاقت کی دی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ او کتخکارکی وینا لرا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى یقیناً آگا پوہ دے پا پٹا خبر او پا دیر پٹا اخکارخو پرید اخکارخو اللہ تا معلوم پا پټ او په ډیره پټ
اوس سوال دی چې دا ډېره پټه پکې څه ته وایي نو د هغې یو جواب دا دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ذکر کړی وی السر خو پټ کار ته وایي دا الله ته پته کوم د ده په زړه کې سوچونه راځي وسوسې راځي دا هر څه الله ته معلوم وي اخفا کوم عمل دی هغه عمل چې لا ستا په زړه کې سوچ نه دی راغلی او ته به یې کې الله ته د هغې پته ده لا سوچ هم نه دی راغلی ښه چې سوچ راغلی خو الله ته پته ده لا سوچ نه دی راغلی او ته به یې کې الله ته د هغې هم پته ده الله لا اله الا هو الله چې دی نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه چې دغه قدرتونو والا دی نو بیا د عبادت حقدار هم هغه دی له الاسماء الحسنى د هغه دپاره نومونه ښایسته دي اوس واقعه راوړي د موسی علیه السلام چې هغه هم الله د دې کلمې دپاره رالیږلی الله لا اله الا هو د دقې دپاره رالیږلی وهل اتاک حدیث موسی او آیا راغلی دی تا ته خبر د موسی علیه السلام اذ رأى نارا کله چې ولیدو اور دا کله چې د مدین نه واپس راتو او لس کاله هلته مزدوري وکړه او بیا د شعیب علیه السلام یو لور ورته واده شوه نو واپس مصر ته را روان په لاره کې اور ولیدو او دغه ځای کې ترې لار ګډوډه شوې وه د الله طریقه وه چې ده باندې لار ګډوډه کړه او جمع هم نو د اور ولیدو فقال لأهلهم كثوا نو وی خپل کور والو ته ایثار شئ انی آنست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې زه به راوړم تاسو ته د هغې نه اور بل اور یا شونټۍ او اجد علی النار هدى یا به ومومم د اور په خوا کې لار ښودونکي یعنې دو فایدو کې به یوی یا خو به څوک میلاو شي لار به راته وښیي یا به اور راوړم تاسو به ګرم شي فلما اتاها نودي یا موسی نو هر کله چې راغی هغې ته اواز وکړی شو ده ته ای موسی کله چې هلته راورسېدو موسی علیه السلام نو معامله بل شان وه د کندې په ښی طرف کې یو ونه وه د هغې سره رڼا ښکاره کېده را به شرعي تفصیل نو هلته نه اواز راغی چې ای موسی انی انا ربک یقینا زه رب ستا یم فاخلعنا علیک نو اوباسه خپلې څپلۍ انک بالوادي المقدس طوى یقینا ته په کنده پاکه کې چې نوم یې طوا دی پاکه علاقه کې وانا اخترتک فاستمع لما یوحى او ما غوره کړی ته نو غوږ کېږده هغې ته چې تا ته وحي کېدی شي انني انا الله یقینا زه الله یم لا اله الا انا فاعبدني نشتی حقدار د بندګۍ سوا زمانه نو بندگی کوه زما واقم الصلاة لذکری او پابندی د منځه کوه د پاره د یادولو زما د سویم ځل چې د منځه څه فضیلت پکې مخې له راځي چې د منځه اهمیت تاسو ته معلوم شي نو مونځ قایمو چې الله راته یادېږي دا مونځ کوي سړی دې دپاره د الله د یادولو دپاره ان الساعة آتیه یقینا قیامت راتلونکی دی اکاد اخفیها نږدې یم چې پټ کم دا لتجزا کل نفس بما تسعى دې دپاره چې بدله ورکړی شي هر نفس ته د هغه څه چې هغه یې کوي قیامت به راځي یقینا خو الله وایي ما علم پټ کړی او په کې حکمتونه دي چې دا خلک محنت کوي او کوشش کوي فلا يصدنك عنها نو وادي نړی تا د هغې نه د څه نه قیامت نه من لا یؤمن بها
هغه څوک چې ایمان نه لري په هغې باندې واتبع هواه او تابع د خواهش خپل فتردا نو ته به هلاک شي که پیغمبر حق لار پرېږدي او خواهشاتو پسې روان شي نو څه به ورسره وشي هلاک به شي نو زموږ سره به کې بیا څه ګنجایش نشته زموږ سره به کې څه ګنجایش نشته وما تلك بيمينك يا موسى او سدي دا پخی لاستا کې اے موسى قالوا يا هي عصاي دا امسا زما ده اتوکأ عليها تکیه لګوم په دې باندې واهش بها على غنمي او پاڼې را سنډم په دې سره په خپلو ګړو بیزو باندې ولي فيها مآرب اخرى او زما دپاره په دې کې حاجتونه نور هم دي الله دې تپوس وکړه د لاس کې دې څه دي امسا ده خو دې خبرو له مزه ورکړې وه نو تفصیل یې شروع کړو الله ته دې تفصیل نه و تپوس کړی چې دې کې فایدې څه دي صرف دی ورته ویلي وي دا څه دي قال وی الله القها یا موسی غزار که دا ای موسی فالقاها نو غزار یې کړه فاذا هي حیة تسعى نو ناڅاپه دغه امسا مار شو چې منډې وهلې غټ مار ته جوړ شو قال وی الله خذها ونیسه دا روایله ولا تخف او مه یریږه سنعيدها سیرتها الاولى زرده چې واپس بکو دا حالت خپل اولنی ته مه یریږه واضمم يدك الى جناحك او یوځې که لاس خپل د تره خپل سره تخرج بيضاء من غیر سوء راوبوځي سپین بغیر د نقصان نه یعنی داسې سپین نه دی چې بیماري به پي بغیر د څه بیمارۍ نه آیة اخرى نښه بله ده دا بله نښه شو لنوریک من آیاتنا الکبرى د دې دپاره چې وښایو موږ تا ته د نښو زموږ لویو نه تا ته به لویو لویو نښې ښایو اذهب الى فرعون لاړ شه فرعون ته انه طغى یقینا هغه سرکشي کړې ده و دې ځای کې الله لیږي یعنی فرعون ته کله لیږلی مدین نه چې کله واپس را روان په هغه موقع باندې قال رب اشرح لي صدري اوی موسی علیه السلام ای ربه زما کولاو که ما لره سینه زما سینه کولاو که دې دعوت ته دې دین ته دې سختو ته دې امتحاناتو ته ویسر لی امری او آسان که ما ته کار زما واحلل عقدة من لسانی او کولاوه که غوټه د ژبې زما یفقه قولی چې پوه شي هغوی په وینا زما دا په دې ژبه کې غوټه وه دا ژبه به یې لګن خطا پیدایشي دا مسله وه د سکروټو هغه روایت شتي خو هغه داسې مضبوط نه دی چې وړوکوالي کې خولې ته سکروټ اچولي نو ژبه کې لږ ژبه به انختن وي یا الله دا غوټه کولاو که چې خلک مې په خبره پوه شي معنی دا ده چې داعي او عالم به کوشش کوي چې خلک یې په خبره پوه شي دا نه چې بس کار چلوه که څوک پوهېږي او که نه خو چې یعنی ما ځای نیولی چې زه څه یم مولا یم نه خلک پوه کول مقصد دی ځکه دې کې هغه سوچ دغې ته لاړ چې یاره زما دا ژبه چې نښلي دا خو به دعوت کول غواړي واجعل لي وزیرا من اهلي او وګرځوه ما لره ملګری د کورنۍ زما نه نو یو خو ملګري ته ضرورت یې دعوت کړي بیا چې ملګری او د خپلې کورنۍ نه نو هغه ډېر فایده مني هارون اخي هارون رور زما دا طریقه د پیغمبرانو نه یې زده که د رور دپاره خلک اوچته مرتبه غواړي خو دا خو دنیا ده منځ کې راشي حسد او کینه نو د رور سره په یو څو روپو باندې دشمني کوي یعنې دا هم رور دی که نه د خپل رور دپاره پیغمبري غواړي دومره اوچت مقام وله غواړي اشدد به ازري
مضبوطه کا په ده سره ملا زما ورور سره ملا مضبوطي واشرکه فی امری او شریک که ده لره په کار زما کې څه کار دی ده دعوت کې کی نسبحک کثیرا دې دپاره چې تسبیح وایو ستا ډېره ونذکرک کثیرا او یاد کو تا ډېر یعنی خیر او کامیابی ټول د الله په ذکر کې ده نو یا الله توفیق راکړي چې تا ډېر یادو ورته پته ده چې د دعوت کې د الله ذکر ته ضرورت دی انک کنت بنا بصیر یقینا ته په موږ باندې لیدونکی زموږ د حال نه خبرې قال وی الله قد اوتیت سؤلک یا موسی یقینا درکړی شو تا ته غوښتلی شوی څیز ستا ای موسی څه چې دې وغوښتله ما درکړو ولقد مننا عليك مرة أخرى یقینا احسان کړی دی موږ په تا باندې بل پیر په تا موږ احسان وکړو بل پیر ولقد مننا عليك مرة أخرى یعنی مخکې هم الله سبحانه وتعالی په ده باندې احسانات کړي دي داسې اولنی احسان نه دی چې دعا یې ورله قبوله کړه نو په تا هم بیا احسان وکړو هغه زوړ احسان ورته الله ور یادوي اذ اوحینا الى امک ما یوحى کله چې خبر ورکو موږ مور ستا ته د هغه څه خبر چې خبر ورکړی دی چې خبر ورکېدی شو یعنی په څه چې خبر ورکړی کېدی شو د هغې خبر موږ ورکو ان اقذی فیه چې واچوه ده لره فی التابوت په صندوق کې فاقذی فیه فی الیم بیا واچوه صندوق په دریاب کې فلیلقه الیم بالساحل نو وبه غورځوي ده لره دریاب په غاړه باندې یاخذه عدو لی وعدو له وبه نیسي ده لره دشمن زما او دشمن ده ده در الله طریقه والله غوښته چې دغه دشمن په لاس ورشي کله چې فرعون هلکان وجل نو الله د هغه مور ته په زړه کې دا خبره واچول دلته د وحي نه مراد الهام زړه کې خبر اچول دي چې ته داسې کار وکړه صندوق کې ماشوم ور واچوه او پرېږدې چې ځي هم زما د دشمن به یې راوچتی والقیت علیک محبة مني او واچوله ما په تا باندې مینه د خلکو د طرف زمانه یعنی خلک چې تا سره مینه کوي الله وایي دا زما د طرف نه دي ولتصنع علی عیني او دې دپاره چې پالنه وکړی شي ستا په سترګو زما باندې یعنی الله درته ګوري الله به دې ساتنه کوي الله به دې حفاظت کوي اذ تمشي اختک کله چې روانه وه خور ستا فتقول نو وی هل ادلکم علی من یکفلو ایا نه ښیم تاسو ته هغه څوک چې پالنه به کوي د ده هلته سبحان الله د الله ناشنا طریقې هلته ماشومپۍ نس کړ دا خورې ورله وي زه راته یو کور ونه ښیم ابو له پۍ ورکوي وی وښیه که نو داسې یو زنانه د خپله مور ورته وریاد نو هغوی موسی علیه السلام واپس ولېږو مور ته او د میاشتې خرچه به یې هم ورکوله د پیو لپاره دا د الله طریقې چې کله چا په الله باندې یقیني را به شي سورة القصص کې الله ورته ویلي چې دی به زه راواپس کوم ته غم مه کوه فرجعناک الی امک نو راواپس کړې موږ ته مور خپلې ته کی تقر عینها دې دپاره چې یخې شي سترګې د هغې ولا تحزن او غمجنه نه شي وقتلت نفسه او وجلی او تا یو کس یو ته بل احسان رایادي په غلطۍ چې دې لګېدله فنجیناک من الغم بس بچ کړې موږ ته د غم نه وفتناک فتونا او امتحانات راوستل موږ په تا باندې ډېر امتحانونه نو الله وایي چې ډېر امتحانونه په تا موږ راوستي یو پکې دا دی فلبثت سنین فی اهل مدین بیا وخت تیر کو تا څو کاله په مدین والو کې ثم جئت على قدری یا موسی بیا راغلې ته په وخت مقرر یې موسی یعنې دا وخت الله
مقرر کړی چې دې ټیم نه به راځي. واصطنعتک لنفسي، او غوره کړی ما ته د خپل ځان دپاره. ځان دپاره معنی د خپل دین د دعوت دپاره، د وحي دپاره، د بیان دپاره. اذهب انت واخوك بآیاتي، لاړ شه ته او ورور ستا په معجزاتو زما سره. ولا تنیا فی ذکري، او سستی مه کوئ په ذکر زما کې، مه کمزوري کېږي د الله په یاد کې. معنی څه ده؟ علما وایي الله ورته وایي چې د فرعون سره کله مقابله راشي که نه، نو ما به یادوئ. ګورئ ځکه د الله ذکر چې دی په ژبو، نو الله به دې د غټ نه غټ دشمن باندې زورور کړي. نو چې ته زما ذکر پرې نه دی. ګورئ اذهبا الى فرعون، لاړ شئ دواړه فرعون ته. انه طغى، یقینا هغه سرکشي کړې ده. فقولا له، نو ووایئ دواړه هغه ته قولا لینا، وینا نرمه. لعله یتذکر او یخشى، دې دپاره چې نصیحت واخلي یا ویریږي. د الله ادب ښیي د دعوت، چې دعوت کې به خبره نرمه کړي. الا بعضو ځایونو کې که ضرورت راغی نو بیا خبره په سختۍ سره کولی شي، او دا کل ناکلی. نور اصل دا دی چې خبره به نرمه کوي. نو دا الله یو ادب ښیي. ګینې الله ته خو پته وه چې فرعون خبره نه مني، دا پته وه. خو دلته الله وایي کیدای شي نصیحت واخلي، دا طریقه ورښیي چې داعي ته خو دا پته نشتي چې د دې سړي اخره خاتمه څه ده. نو چې پته درته نشتي نو څه به کوې؟ دعوت کوه په نرمې طریقې سره. تا ته څه پته ده دی مني او که نه مني؟ قال ربنا، وی دواړو ای ربه زمونږ، اننا نخاف ان یفرط علینا، یقینا موږ یریږو د دې نه چې زیاتې به وکړي په موږ باندې. او ان یطغى، یا به سرکشي وکړي، داسې نه چې موږ سره څه زیاتې وکړي، او یا سرکشي نوره ونه کړي، څه نقصان دوی ته ورنه کړي، څه زیاتې دوی سره ونه کړي. وایي موږ دې نه یېرېږو. نو دا یره طبیعي ده. دې ته څه وایي؟ طبیعي یره. دا زما ذهن کې داسې راځي چې تقریبا د 2014 کال دوره وه، او د دې صورت ته تفسیر ما کوو. بیا بهر ما سره یو کس ملاو شو، وی موسی علیه السلام یریدو؟ ما والله یریدو. ولې؟ ما ویلي دو. نو بیا مې ورته ویل شکر چې دا خبره زما نه کنه، زه به یې د مرۍ نه وایم. ته د الله په خبره اعتراض کوې نه. ولې څه چل دی؟ موسی علیه السلام انسان نه و؟ دا خو طبیعي یره ده. د ځان نه داسې سم یو باتور جوړ کړی و، دا هغه نظمونه او نعتونه والی، دا د ویښته او موسی علیه السلام وویرېد. وایي دا خو الله وایي. ولې څه یې لیکي؟ دا خو طبیعي یره ده، په انسان راځي. نو دا یو نیم سړی عقل استعمالي د قرآن او حدیث په مقابل کې، حالانکه عقل هم صحیح نه دی. او ځکه دا خبره یاده کوي، ما عامو درسونو کې څو بیرې بیان کړې ده چې صحیح دین د صحیح عقل سره برابر وي، خو شرط دی صحیح دین صحیح عقل دا برابر. و صحیح دین د الله خبره ده چې موسی علیه السلام ورور یریدو چې فرعون به موږ سره څه زیاتې وکړي. صحیح عقل دا خبره مني که نه مني؟ دا یې زړه کې نه راځي. دا څومره لوی باچا دی او څومره ظالم باچا دی، او دا صرف 2 کسان دي. قال لا تخافا، وی الله مه یېرېږئ، انني معکما، یقینا زه تاسو دواړو سره یم. که څوک وایي چې یاره یم تاسو سره، نو الله خو هر ځای کې شو. نه، اسمع و ارا، اورم او وینم، اورم او وینم. قرآن ته ګورې فایده به ته ډېره میلاوېږي انشاءالله.
نو معنی دا شو چې دا معیت په کوم اعتبار سره دی؟ دا اورېدو د لیدو په اعتبار سره. فاتیاهو نو لاړ شئ دواړه هغه پسې، فقولا نو دواړه ووایئ انا رسول ربک چې یقینا موږ رسولان یو د رب ستا، فارسل معنا بني اسرائیل نو ولېږه موږ سره بني اسرائیل. ځکه چې د هغه دوه مسلې دي، څه توحید دی او بني اسرائیل را خلاصول دي. ولا تعذبهم او عذاب مه ورکوه دوی ته. قد جئناک بآیة من ربک یقینا موږ راوړي د تا ته نښه د طرف د رب ستانه. والسلام على من اتبع الهدى او سلامتیا د هغه چا لره چې تابعداري د هدایت وکړه. دغه خلکو ته سلامتیا دنیا او آخرت کې دی ورته مو. انا قد اوحي الینا یقینا وحی کړی شوي د موږ ته ان العذاب على من كذب وتولى چې بېشکه عذاب په هغه چا باندې دی چې دروغجن کې حق لره او مخ اړی د اطاعتنا. قال اوی فرعون فمن ربكما يا موسى نسوق دي رب ستاسو دوانو يا موسى. قال اوی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب زمونږ هغه ذات دی چې ورکړی دی هر شي ته پیدایش د هغه. ثم هدى بیا ورته لاره ښوولې ده د ژوند د تېرول. الله صرف دا مخلوق پیدا کړی نه دی، پیدا کړی دی بیا ورته د ژوند د تېرولو لاره هم ښوولې ده. قال اوی فرعون د دوی په منځ کې ډېرې خبرې شوي دي، خو ما تاسو څو پېرې وي چې کله الله قصه مختصر کړي نورو ځایونو کې به تفصیل راشي. چې کله فرعون لا جواب شو او دا د باطل پرستو مشهوره طریقه ده، نو دې خبرې له راغی فما بال القرون الاولى فما بال القرون الاولى بس څه حال دی د قومونو مخکینو هغه هم کافرانو، زمونږ هغه مشران هم جهنم کې دي. دغه قصې شروع کړه. ګوره هغه ولې ناشنا جواب ورکړو، دا جواب یاد کړئ چې تاسو هم څوک وایي چې یاره پلار نیکه او ده. قال وی موسی علیه السلام علمها عند ربي في کتاب، علم د هغه قومونو زما د رب سره دی په کتاب کې، هغه الله ته پته ده چې په څه طریقه و په څه نه و، زما د هغوی سره څه کار. لا يضل ربي ولا ينسى نه غافله کېږي رب زما او نه هېروي خبرې لره، هېڅ هم نه هېرېږي. الذي جعل لكم الارض مهدا هغه ذات دی الله چې ګرځولې د تاسو لره ځمکه هواره، بلکل هواره کړې ده. وسلك لكم فيها سبلا او روانې کړي دي تاسو لره په هغې کې لارې، دا هم د الله نعمت په دې ځمکه باندې دا لارې د ګرځېدو. وانزل من السماء ماء او نازلې کړي دي د اسمان نه اوبه. فاخرجنا به ازواجا نو راوباسو موږ په هغې سره جوړې من نبات شته د ګیاګانو مختلفونه، قسمه قسم ګیاګانې فصلونه د هغې جوړې راوځي. کلوا ورعوا انعامکم خورئ او سروئ څاروي خپل، یعنې ستاسو په کې هم فایده ده، څاروو په کې هم فایده ده. ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې د توحید د الله دي. لأولی النهى د عقل والو دپاره، هر چا دپاره نه. منها خلقناکم د دې ځمکې نه موږ پیدا کړي یئ تاسو. وفیها نعیدکم او په دې کې به واپس کوو تاسو. ومنها نخرجکم تارة اخرى او د دې نه به راوباسو تاسو لره بل پیر. په دقه زموږ قصه ده ټوله. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها او یقینا خولی من فرعون ته نخې خپلې ټولې، هغه نخې تی مراد دي چې مخکې تذکره شوې ده په ډېرو صورتونو کې. فکذب و ابا نو دروغجنې کړي
او انکار یې وکړو د الله د بندګۍ نه یې کړه. قال وی دا اوس ګوره خلک دوکه کوي اجئتنا آیا ته راغلی موږ ته لتخرجنا چې وباسې موږ لره من ارضنا زموږ د ځمکې نه بسحرک یا موسی په خپل جادو سره ای موسی ته موږ وباسې ځمکه دې پکار ده فلنأتینک بسحر مثله بس رابولو تا ته جادو د دې په شان ستا د دې جادو په شان جادو به موږ هم راوړو. نو نوم یې په دې جادو کېښو دوه وراني وکړو یو وی دی موږ د دې ځمکې نه وباسي د ځمکې دپاره راغی په نیت یې ولا ټیک وکړو نو دویم هغه وحي ته جادو وي. فاجعل بیننا وبینک موعدا بس مقرر کا په منځ زموږ او په منځ ستا کې وخت مقرر یو ورځ کې ده لا نخلفه چې خلاف به یې نه کوو نحن منګه ولا انت او نه ته مکانا سوا داسې ځای چې برابري. قال وی موسی علیه السلام د نر زوی موعدکم یوم الزینه وخت مقرر ستاسو ورځ د اختر ده مقابله به د اختر په ورځ کوو چې سمه پته ولګي. الله د انبیا په اوچتو خاندانونو کې رالیږي ولې چې زړه وري چې یریږي نه او د دې زړه په باره کې څه چې دوه کسان دي او مخامخ فرعون دی او مقابله ده او د اختر ورځ شوه زه او دویمه وان یحشر الناس ضحا او چې راجمع کړی شي خلک په وخت د ساخ کې د اختر ورځ د ساخ وخت د شپې نه چې د ورځې د هر څه ولیدی شي ګڼه به وي رڼا به وي. فتولى فرعون نو واوړېدو فرعون فجمع کیده بس راجمع یې کو چل والخپل ثم اتى بیا راغی یعنی لازم څه طریقه خو یې جوړوله که دلته خبره مختصر ده دې کې ډېر وختونه تېر شوي دي خو داسې نه چې په یو ځای کې باسوج او سبا له مقابله وه. قال لهم موسی ووی هغوی ته موسی ویلکم هلاک بشئ نصیحت یې ورته وکړو لا تفتروا على الله کذبا مه جوړوئ په الله باندې دروغ فیسحتکم بعذاب نو بیخ به وباسي ستاسو په عذاب سره مه کوئ داسې یعنې پیغمبران ګوره همیشه صحیح خیرخواهي دې ځای کې خیرخواهي وکړه چې ګوره داسې مه کوئ د ځان نه قصې مه جوړوئ د ځان نه دروغ په الله پورې مه ورتپئ. وقد خاب من افترا او یقینا ناامیده دی هغه څوک چې دروغ یې جوړ کړل ناامیده دی څه نه د الله د رحمت نه او د دې خپلو دروغو نه هم پته به ورته ولګي چې دا خو هسې دروغ. فتنازعوا امرهم بینهم نو اختلاف وکړو دوی د کار خپل په منځ خپل کې. نو امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی دوی په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو په دې خبره کې بعض ووی دې سړي سره ګورئ جادو نه دی غلی شي دا ګورئ ما ته په رښتیا پیغمبر ښکاري نورو ته یې مړه غلی شه جادو دی. نو خپل منځ کې څه پیدا شو اختلاف پیدا شو. واسر النجوى او پټ یې وکړه جرګه اوسې چل وکړو قالوا وی دوی ان هذان لساحران یقینا دا دواړه خامخا جادوګران دي یریدان ان یخرجاکم من ارضکم غواړي دواړه چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه بسحرهما په جادو خپل سره ویذهبا بطریقتکم المثلى او چې ختمه کی لاره ستاسو چې غوره ده ستاسو د دین ختمول غواړي را به شي روان صورتونو کې موسی علیه السلام فرعون موسی علیه السلام په باره کې وی زما نور څه نه خو ستاسو دا دین خرابوي دی څه کوي دین خرابوي نو په دغه یېرې وی راغستی فاجمعوا کیدکم بس مضبوط کوي
چل خپل یعنی خپله طریقه چې کومه مقابلې لم جوړه کړې ده ثم اتو صفا بیا راشئ صفونه وقد افلح اليوم من استعلى او یقینا کامیاب دی نن ورځ هغه څوک چې اوچت شو اوچت شو څه مطلب دی غالب شو هغه به کامیاب قالوا يا موسى اویدو ای موسى اما ان تلقي یا تو غرزوا واما ان نكون اول من القى او یا بشو من اول دا هغه چا نه چې غورځوي قال وی موسی علیه السلام بل القوا بلکې تاسو وغورځوئ فاذا حبالهم وعصيهم نو ناڅاپه پړي د هغوی او امساګانې د هغوی یخیل الیه په خیال کې راتلې من سحرهم د وجې د جادو د هغوی نه موسی علیه السلام ته انها تسعى چې دا منډې وایي یخیل الیه په خیال کې راتلې موسی علیه السلام ته من سحرهم د جادو د لاس انها تسعى چې څه کوي منډې وایي فاوجس في نفسه خيفة موسى نو پټه کړه په زړه خپل کې یره موسی علیه السلام دا طبیعي یره بعضو دلته ناشنا جواب کړی وی مطلب دا دی وی دا چې کومه یره هغه پټه کړې ده په زړه کې نو دا د دې خلکو دپاره پټه کړه چې یره چې دا جادو دومره زورور دی نو د دې خلکو به څه کېږي داسې نه دا خلک رانه ټول ګمراه نه کړي دا یره د هغه په زړه کې راغلی وو داسې موقعو کې داسې یره راځي قلنا من ورته ووې لا تخف مه هېرېږه انک انت الاعلى یقینا ته اوچتې والق ما في يمينك او وغورځوه هغه چې په ښی لاس ستا کې دي څه دي امسا تلقف ما صنعوا نو تیر به کې هغه چې دوی جوړ کړي دي انما صنعوا کید ساحر یقینا هغه شی چې جوړ کړی دی دوی هغه چلول د جادوګر دی ولا يفلح الساحر حيث اتى او نشي کامیابېدی جادوګر کم ځای ته چې راشي چېرته هم نشي کامیابېدی فالقي السحرة سجدا نو غزار کړی شول جادوګران سجده کوونکي قالوا وی هغوی آمنا ایمان راوړو موږ برب هارون و موسی په رب د هارون او موسی علیهم السلام قال وی فرعون آمنتم له آیا ایمان راوړو تاسو په ده قبل ان آذن لكم مخکې د دې نه چې اجازت وکړم زه تاسو ته دا ګوره اوس دا خبرې مخکې تېرې شوي نو دې کې تفصیل ته ضرورت نشته کوم ملګري چې مخکې وو هغه پې پوهه دي انه لکبیرکم یقینا دی خامخا مشر دی ستاسو الذي علمكم السحر هغه چې ښوولی دی تاسو ته جادو ښه دی ستاسو استاذ دی داسې خبیث انسان او مخکې تیر شو که نه نهمه سپاره کې سورة الاعراف کې وی ښه د مخکې نه هم چل جوړ کړی وه چې داسې لوبه به کوو فلوقطعن ایدیکم بس پرې به کم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف رد و بدل ولأصلبنکم فی جذوع النخل او خامخا په دار بکم یا پانسی بکم تاسو په تنو د کجورو کې فی دا په عربۍ کې په معنی د علا راځي په تنو د کجورو که نه کجورو کې په کجورو د پاس لکه څنګه چې الله وایي ام امنتم من فی السما آیا تاسو نه یېرېږئ دغه الله نه چې په اسمانونو کې دی نو بس په موږ رد کې وي تاسو وایئ چې الله په عرش دی دلته خو وایي الله چې زه په اسمانونو کې یم فی نو ورته وایي فی کله په معنی د څه سره راځي علا نو دا دلته وګوره که نه فی جذوع النخل نو د کجورو په تنه کې چې ته دننه څوک پانسي کړی دی د پاسې به خلک پانسي کوي ولتعلمن او خامخا پوه بشئ اینا اشد عذابا و ابقا چې کم یو زموږ نه سخت عذاب والا دی او همیشه عذاب والا دی پته به راته ولګي چې څوک زورور دی او څوک تکړه دی او څوک دبدبې والا دی او رعب والا دی په دې خبرو یې یرول
دی ورته به دې ووایي چې هغه جادوګرانو دا ووایي چې موږ د موسی علیه السلام سره په هدایت یو او تاسو پسې په ګمراهۍ باندې او ګمراهانو ته به څه میلاویږي عذاب نو د غصې نه ورته اوس به ته پته ولګي چې عذاب به چا ته میلاویږي ځکه ورته دا خبره وکړه هغه هم د نر زامنو سم مؤمنانو زه حیران شم د دوی د ایمان ته چې وایي لږ ساعت کې الله دوی ته دومره زورور ایمان نصیب کړی قالوا وی هغوی لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات هیڅ چېرې نه غوره کوو موږ تا لره په هغې باندې چې راغلي دي موږ ته د ښکاره دلیلونو نه موږ ته په دلیلونو باندې نه غوره کوو هغو ښکاره واضحه دلایل دي الله توحید والذي فطرنا او په هغه ذات چې پیدا کړي یو موږ ته په هغه نه غوره کوو فاقض ما انت قاض نو فیصله وکړه هغه چې ته فیصله کوې چې څه دې زړه غواړي کوه انما تقضي هذه الحياة الدنيا یقینا ته فیصله کوې په دې ژوند دنیوي کې بس دلته ستا اوس چلیږي آخرت کې به څه کوې انا آمنا بربنا یقینا موږ ایمان راوړی دی په رب زموږ لیغفر لنا خطایانا دې دپاره چې وبخي موږ ته ګناهونه زموږ وما اکرهتنا علیه من السحر او هغه چې زور کړی تا په موږ باندې په هغې سره د زده کولو د جادونه معنی چې الله نه امید ساتو چې الله به موږ ته دا وبخي چې تا په زور زبردستۍ سره په موږ باندې څه زده کړی دی جادو یې زده کړی والله خیر و ابقا او الله غوره دی او همیشه دی انه من یأتی ربه مجرما یقینا شان دا دی څوک چې راشي رب خپل ته مجرم فإن له جهنم یقینا هغه لره جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيا چې نه به مري په هغې کې او نه به ژوندی ژوندی به نه فایدهمند ژوند به نه بارک الله فیک ژوند څه ژوند نه دی نه ژوند او نه مرګ ومن یأته مؤمنا او څوک چې راشي هغه ته مؤمن قد عمل الصالحات په داسې حال کې چې عملونه یې کړي نیک فاولئک لهم الدرجات العلا نو دغه کسان هغوی لره درجې دي اوچتې جنات عدن جنتونه د همیشوالي دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې وذلک جزاء من تزکا او دا بدله د هغه چا ده چې ځان یې پاک کړی دی د ګناهونو نه او د شرک الله دې موږ ته هم نصیب کړي ولقد اوحینا الی موسی او یقینا وحی کړی و موږ موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادي چې د شپې بوزه بندگان زما څوک بني اسرائیل فاضرب لهم طریقا نو اووهه دوی له دوی دپاره لاره فی البحر په دریاب کې یبسا وچه هسې را کوم ملګري چې د اول دورې نه اوسه پورې ناست دي دا به تاسو محسوسه کړي چې د دې ناستې سره بیا سړی په قرآن باندې په اسانۍ پوهېږي که نه سړی پوه شي روان شي پکې هر کار چې سړی کوي که ته دنیوي کارونه هم کوي چې وخت پکې تېر کړي نو سړی پکې روان شي نو دی بیا پوهېږي په اشاراتو او دا استاز دلته ولې ودرېد او دې ځای کې ولې دا ووې او دا ولې داسې دا ولې دغه دی به پخپله بیا پوهېږي دا کمال دی نو سم خیال دی چې یو سړی پکې ژوند تېر کړي دی به څومره پوه وي نو ځکه دا کم علما چې لګیایي او دا خلک د الله په کتابونو په الله په کتاب پوه کوي د پیغمبر په حدیثونو او ژوند پکې تېر شي دا وایي نو هغوی به څومره پوهېږي لا تخافو درکا نه به یریږي د لاندې کېدو نه ولا تخشا او نه به یریږي د غر کېدو نه دا داسې لار ده چې په دې لار دې نه څوک راګیرولی شي نه ډوبېدی شي فاتبعهم فرعون بجنوده نو ورپسې شو په هغوی پسې فرعون سره د لښکرو نه یا سره د لښکرو د هغه نه
فغشيهم من اليم ما غشيهم نو پټ کړل هغوی د دریاب نه هغه اوبو چې پټې کړل هغوی هغه اوبو پټ کړل چې پټې کړل غرق شو واضل فرعون قومه او ګمراه کو فرعون قوم خپل وما هدا او لارې ورته ونه ښوده نیغه لارې ورته ونه ښوده ټول قوم یې ځان سره تباه کړو یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل اوس الله هغوی ته خبره کوي قد انجیناکم من عدوکم یقینا بچ کړئ موږ تاسو د دشمن ستاسو نه وواعدناکم جانب الطور الایمن او وعده کړې وه موږ تاسو سره د طرف د تور ښی طرف باندې څه دپاره تورات دپاره ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي دي موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته ولا تطغوا فيه او سرکشي مه کوئ په دې کې فیحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې غضب زما په دې رزق کې وایي دغه مه کوئ مطلب دا دی سرکشي رزق کې سرکشي څه ده بارک الله فیک دغه جواب چې الله یې تا ته علم نافع نصیب کړي وایي موږ من و سلوا درکړه او موږ وایي سرکشي سرکشي دا دی جمع کوی ما د خپل حاجت نه زیات مه وړه ومن یحلل علیه غضبي او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې غضب زما فقد هوا نو یقینا هغه تباه شو ها خو لار شتي واني لغفار او یقینا زه خامخا بخښنه کوونکی یم لمن تاب هغه چاته چې توبه یې وویسته وآمن او ایمان یې راوړو وعمل صالح او عمل یې وکړو نیک ثم اهتدى بیا په سمه لار روان شو د دوی الله قبلی د دوی توبه ها نو کله چې الله رب العزت موسی علیه السلام کوی تور ته راوغوښتو او هغه څلوېښت شپې وې هلته یې وله څه ورکو تورات یې وله ورکو نو د هغه ځي خبره الله کوي وما اعجلك عن قومك يا موسى او څه شي په تادۍ راوستې ته د قوم خپل نه یې موسی د خپل وخت نه مخکې راغلی قال هم اولئي على اثري وی هغه دوی دغه دي په قدمونو زما پسې را روان دي یو خو دې د لاسه مخکې راغله یعنې هغوی هم څه دي را روان دي زه ترې مخکې رالم دې ځي ته یوه دویم وعجلت الیک ربي لترضى او تعدی مې وکړه تا ته ای ربه زما دې دپاره چې ته راضي شي لکه منزل یو سړی وختي راغلی ناسي نو د الله د راضي کولو دپاره راغلی عباداتو کې به تعدي کې وخت نه مخکې شه چې الله راضي شي دلیل پې دا دی قال وی الله دی ورته هلته ووایي په کوم ځای کې کوی تور فإنا قد فتنا قومك من بعدك بس یقینا امتحان کې اچولی دی من قوم ستا وروستو ستا نه ته خو خبر نه یې خو قوم دې ګوره په یو فتنه کې پروت دی وأضلهم السامري او ګمراه کړي دي هغوی لره سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نو راواپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته چې غوسه و د غم نه ډک قال وی یا قوم ای قوم زما الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ایا واده نه و کړی تاسو سره رب ستاسو ښایسته واده افطال علیکم العهد ایا نو اوږده شوه په تاسو وعده ام اردتم ان یحل علیکم کنا غواړئ تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم غضب د طرف د رب ستاسو نه فاخلفتم موعدي
نو خلاف وکړو تاسو د وعدې زمانه. معنی دا د الم یعدکم ربکم وعدا حسنه چې زما رب تاسو سره وعده نه و کړي زما په ژبه د هر خیر چې دنیا او آخرت کې به یې درکوي. نو ګورئ په تاسو وخت ډېر تېر شو که څنګه چې دا وعده په تاسو اوږده شوه که نه عذاب غواړئ ځکه هم دا کار وکړو. قالو وی هغوی ما اخلفنا موعدک بملکنا خلاف نه دی کړی مونږه د وعدې ستانه په اختیار زمونږ سره یعنی دا کار زمونږ نه بې اختیاره شوی دی نه خطا نه بې اختیار. ولې آخر څه مجبوره کړئ وایي چې ولکنا حملنا اوزارا من زینة القوم مګر بار کړی شو په موږ باندې بوجونه د کالو د قوم نه بوجونه یا ګناونه بعض علما وایي دلته اوزار نه معنی ګناونه او دواړه خبرې صحیح دي. سامري ورته دا ووایي وایي د تاسو چې کوم کالي زیورات د هغوی نه اخیستي دي د استعمال دپاره دوی د قبطیانو نه اخیستي وي چې موږ به استعمال کړو بیا به یې درکړو دا خو تاسو ګناونه رااخیستي دي. نو دوی دا وایي موسی علیه السلام ته چې دا خبره غیر اختیاري شوې ده ځکه چې موږ سره د ګناهونو څه وو پیټ یو موږ څه کړی فقذفناها نو غزار کړل موږ هغه فكذلك القى السامري نو دغه شان غزار کړل سامري هم څه ته غزار کړل ورت فاخرج لهم عجلا جسدا نو راویویستو هغوی دپاره سخی یو بدنو له خوار چې هغه لره آواز تفصیل مخکې تیر شوی. فقالوا وی هذا الهکم و اله موسی دا اله ستاسو دی او اله د موسی علیه السلام دی. فنسی نو ده هیر کړی دی. فنسی څه معنی د یو دا ده چې دلته تی اله هیر شو او هغه لاړ هلته تور کې لټوي یو دا مطلب. دویم فنسی یعنی دا خبره تی هیره شوه چې تاسو ته ووایي چې ستاسو اله دا دی. او بعض علما وایي چې فنسی دې کې ضمیر چې کوم پټ ضمیر دی هغه دې دغه ته راجع دی سامري ته یعنی د سامري نه الله او د الله بندګي هیره شوه خلکو ته دا وښو دا خبرې ټولې دې کې دننه راشي. قمقلان والله وی افلا يرون الا يرجع اليهم قولا آیا نو دوی نه پوهیږي چې نه واپس کوي دوی ته دا څخه هېڅ جواب او دا څنګه اله دی چې خبره نشي کولی او نه جواب ورکولی شي. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د ضرر او نه د فایدې. دا شان آیت مخکې هم تېر شوی. ولقد قال لهم هارون او یقینا ویلو هغوی ته هارون علیه السلام من قبل مخکې د دینه یا قوم ای قوم زما انما فتنتم به یقینا امتحان کې غورځولی شوي یې تاسو په سبب د دې سخي. معنی چې هارون علیه السلام غلی نه دی پاتې شوی اخو موسی علیه السلام خپل خلیفه کړی سورة اعراف کې تیر شوي. وإن ربكم الرحمن او یقینا رب ستاسو خو رحمان دی. فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما واطيعوا امري او منئ خبره زما. قالوا یا هغوی لن نبرح عليه عاکفین همیشه به یو موږ په دې سخي منجوران موږ خو نه خوځو. هلته دوی له مزه ولې ډېره ورکړه یو خو مخکې نه شرک کې اخته و بل اواز ترې راته بل اهمه خبره نه شیطان ورته ښایسته کړی او داسې وایي ځکه شیطان انسان ته دا ګناه ډېره ښایسته کوي. لکه اوس که ته چاته داسې ووایې چېرې موږ ماسپښین نه د ماښام پورې موږ درس ته ناست یو والله ماسپښین نه ماښام ته به وایي چې موږ چې د غر په شا کړی راوچت کړی
بیا همدغه کس ته ووایه راځه کرکټ ته 8 ګنټې چلېږي والله چې راسره په یو سنا کښېني ولې ځکه چې دغه ورته شیطان ښایسته کړی دی او دی ورته ګران کړی دی تاوان هغه عمل هغه ورته ښایسته کړی د ګټې هغه ورته ګران کړی یعنې ناسته دلته هم ده ناسته هلته هم ده دلته ناسته مکمل اجر دی هلته قسمه قسم ګناهونه دي خو هلته نه د ملا باندې دړ لځي نه هلته خپې اوده کېږي نه هلته په سر بوج راځي نه هلته د خوب جټکې راځي ولې شیطاني عمل ګنې دا مسلې سړي ته چې په ملا یې تکلیف وي هلته ورته هم تکلیف وي خو هغه کار ورته شیطان دومره ښایسته کړی دی چې دی د ملا د تکلیف نه نه خبر اوس دوی د عمل ورته دومره ښایسته شوی دی چې یو پیغمبر ته دا وایي چې موږ خو به دلته منجوران یو موږ خو یې نه پرېږدو خوند یې وله ورکړی حتی یرجع الینا موسی تر دې چې راواپس شي موږ ته موسی بیا به ګورو قال وی موسی علیه السلام یا هارونه ما منعک اذ رأیتهم ضلوا څه منع کړې ته کله چې ولیدل تا دوی چې ګمراه شو یعنې څه بند کړې ته د دعوت نه څه شي بند کړی الله تتبعني زما تابعداري دې ولې نه کوله افعصیت امري آیا نافرماني وکړه تا د حکم زما د هغه دا ګمان شو چې ده ورته څه نه دي ویلي نو د غوسې نه یې د هغه ویښته او ږیره ونیوه د ډېرې غوسې نه قال وی هارون علیه السلام یا ابن ای زویه د مور لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي منیسه ږیره زما او مسر زما دا مور ورته ولې رایاده کړه چا دلته جواب وکړو خو ډېر ناروا جواب یې وکړو بیا ونه وایي دلته چا جواب وکړو صحیح کم یو بارک الله فیک مور کی شفقت او مهرباني نو دی ورته مور ور یادوي چې د ده په زړه کې مهرباني راشي ځکه ورته یا ابن منیسه ږیره زما او مسر زما دلیل دی چې ږیره څه وه وړه وه غټه وه چې په موټي کې نوی کېږي غټه ږیره وه انی خشیتو یقینا زه یېرېدلی وم ان تقوله چې ته به ووایې فرقت بین بني اسرائیل چې تا ولې جداوالی راوستی دی یا چې تا جداوالی راوستی دی په منځ د بني اسرائیلو کې د دې د لاسه مې په ډېر زور نه دی راوستی نور نصیحت خو یې کړی ولم ترقب قولي او لحاظ دې نه دی کړی د خبرې زما د دې نه یېرېدم چې بیا به راته سبا له دا وي چې ستا د لاسه بني اسرائیل څه شو تقسیم شو قال فما خطبك یا سامري موسی علیه السلام وی نو څه لوی کار ستا یې سامریه څه قیصه وه ستا قال وی هغه بصرت بما لم یبصروا به ما لیدلي دي هغه څه چې نه و لیدلي دوی هغه څه جبریل علیه السلام د اس د خپې لاندې خاوره فقبضت قبضة من اثر الرسول بس راوامې غستو یو موټی د نقش قدم د رسول نه چې هغه جبریل دی فنبذتها نو غزار مې کو دغه موټی په سخي کې وکذلک سولت لی نفسي او دغه شان ښایسته کړی دی ما ته نفس زما دا کار ما ته چا ښایسته کړی نفس وایي دا هم یو غټ کار دی قال وی موسی علیه السلام فاذهب بس ځه زه څه مطلب دی د دې قوم نه وځه زه ورکېږه فإن لك في الحياة یقینا ستا دپاره په ژوند کې دا خبره ده ان تقول لا میساس چې ته به وې ما له لاس مه راوړئ داسې مرض به یې په ده او بیا لاړ په ځنګلاتو کې ځناورو سره ګرځېدو هلته چې ته مردار شوی وإن لك موعدا او یقینا تا لره مقرر وخت دی یعنی ته به تباه کېږي خو وخت څه دی مقرر دی لن تخلفه چې هیڅ چېرې به خلاف
چې هیڅ چېرې خلاف به نشي کېدی ستا د هغې نه. یعنې ته داسې نشي ویلی چې یاره زه به ترې ځان لرې کړم یا دا واده تا سره خلاف ورځي کوي نه، دغه وخت مقرر دی، ته به ورته در ورسي او تا ته به رارسي. وانظر الى الهک، او وګوره دې معبود خپل ته، دې بوت ته م وګوره که الذي ظلت علیه عاکفه، چې ګرځېدلی ته په هغې باندې منجور. لنحرقنه، خامخا وبسیزو موږ دا، ثم لننسفنه، بیا به یې والوزو فی الیم، په دریاب کې، نسفن په الوزولو سره. نو دریاب کې درې قصې راغلي. بني اسرائیل بد شو، فرعونیان تباه شو، دا یو قصه شو. صندوق کې ماشوم اچولی، دوه قصې شو. درېیمه دا سخې ویسېزو بیا والوزو. او دا کار ولې وکړو موسی علیه السلام چې دوی ته پته ولګي چې ستاسو دا اله، ستاسو په ګمان کې اله دی، نو ته خو د هېڅ نه دی. ځکه یې ورته ووایي انما الهکم، یقینا معبود ستاسو الله، الله دی، الذي لا اله الا هو، هغه ذات چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. وسع كل شيء علما، پراخه دی هر شي ته په علم کې. کذلک، اوس الله پیغمبر ته وایي کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق، دغه شان بیانو موږ په تا باندې د خبرونو د هغه چا نه چې مخکې تېر شوي دي. یعنې پیغمبر د دې نه و خبر، که خبر وتی نه و خبر. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، او یقینا درکړی دی موږ تا ته د خپل طرف نه نصیحت، چې هغه د قرآن دی. من اعرض عنه، چا چې مخ واړو د دې نه، دې خبرې ته غوږ کښېږدې ښه، چا چې مخ واړو د دې قرآن. مخ اړول دې ته نه وایي چې یعنې زه یې نه منم، بعضو خلکو دا مطلب دی. نه منل، عمل نه کول، تلاوت نه کول، سوچ او فکر نه کول، دا ټولې خبرې دې کې ځنې راځي. اعراض یوازې دا نه چې سړی کفر کوي. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، یقینا هغه به پورته کوي په ورځ د قیامت بوج د ګناه. خالدین فی، همیشه به یې په هغې کې، په څه کې؟ بوج کې. وساء لهم یوم القیامة حملا، او بد دی دا دوی لره په ورځ د قیامت بار، بد بار دی چې د دوی ته خلاصې نشته. ځکه خالدین فیها دا بوج د دوی سره تړلی شوی دی. قیامت یاد کړو نو مخکې د قیامت خبره ورسره کوي. یوم ینفخ فی الصور، په کومه ورځ چې پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له. زه به څنګه د دې دنیا نه مزې واله، او شپېلۍ والا شپېلۍ تیار نیولې ده او تندی را ټیټ کړی دی، انتظار د الله د امر کوي چې الله ورته وایي شپېلۍ کې پوکې وکړه، دی پوکې ورکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه به دنیا نه څه مزې والم. ونحشر المجرمین، او راجمع به کو مجرمان، یومئذ په دغه ورځ زرقا شین سترګي، بعض وایي تورمخي. نو دا سترګې به شنې شوي د څه د لاسه؟ د غم د لاسه، یا مخونه به تور شوي د غم د لاسه. هره خبره چې کې هغه صحیح ده. دغه واضحه معنی دغه ده چې سترګې به شنې د سختې د لاسه. یتخافتون بینهم، پټې پټې خبرې به کوي په منځ خپل کې. ګوره قیامت ورځ 50,000 کاله ورځ ده، او 50,000 کاله کې قسمه قسم احوال راځي. لکه اوس الله قرآن بل ځای کې ویلي دوی به خبرې نه کوي،
دلته وایي خبرې به کوي دا نه چې ته راولګي چې یاره دا خو دا داسې او دا خو دا داسې او دا څنګه او دا ټکراو راغی هېڅ ټکراو نشته یو وخت به په دوی داسې راشي چې خبرې به نه کوي او یو وخت به داسې راشي چې خبرې به کوي څه خبرې به کوي ان لبثتم الا عشرا چې تاسو وخت نه دی تېر کړی مګر لس ورځې الله اکبر دا غټه دنیا به ورته څه ښکاري لس ورځې او دوی ته خو دا سمه غټه ښکارېده حالانکه الله ورته وي پیغمبر ورته وي چې دا ګوره هېڅ دنیا نه ده دوی نه دا غټه دنیا نحن اعلم بما یقولون من ښه پوه یو په هغه څه چې دا خلک یې وایي اذ یقول امثلهم طریقة کله چې وایي غوره د دوی په رایې کې یعنی په دوی کې چې کوم هوښیار دی هغه به څه وایي ان لبثتم الا یوما چې نه یې ایثار شوي تاسو مګر یوه ورځ لس نه وي څو وي دا خو یوه ورځ سم خیال دی چې هغه همیشه ژوند موږ خپل تباه کړو د یوه ورځ دپاره تاوان به نه غټ تاوان به د همیشه ژوند لاړ یوې ورځې ژوند آبادولو دپاره ویسألونک عن الجبال او تپوس کوي دوی تا نه په باره د غرونو کې چې دې غرونو سره به څه کېږي د قیامت په ورځ دا به یي که نه دا به زایله کېږي فقل ورته ووایه ینسفها ربي نسفا وابه الوزئ دا رب زما په الوزولو سره مخکې د دې غرونو باره کې خبره شوې د بعضو ایتونو کې فیذرها قاعا صفصفا نو پرې به دي دا ځمکه میدان خویه لا ترى فيها عوجا ولا امتا نه به یینې چې په هغې کې کوږوالی او نه ډېره او یا نه دنګوالی او نه چیتوالی ټوله ځمکه به صحیح یو شاني دا ټولې خبرې صحیح دي مفسرینو ذکر کړي چې یعنې نه به پکې کوږوالی نه به ډېره کوي پکې نه دنګوالی نه چیتوالی نو پکې کندي یومئذ یتبعون الداعیه لا عوج له په دغه ورځ به دوی رواني په اواز کوونکي پسې نه به یې کوږوالی هغې لره نیغ به رواني په اواز کوونکي پسې کم طرف نه چې به اواز کېږي دوی چې راپاسېد الله طرف ته راځي نو روان به دوی اسرافیل علیه السلام طرف ته یو ده یا د الله طرف ته به رواني وخشعت الاصوات للرحمن اواجز به اوازونه رحمان ذات ته فلا تسمع الا همسا نو نه به اورې ته مګر کشارې څوک به خبرې نشي کولی لږ ساعت مخکې ووایي چې خبرې به کوي خو پټې پټې دغه یو حال به دې سې راشي 50 زره کالې دي نه لوی وخت دی نو داسې وخت به پکې هم راځي چې دوی به پکې څه خبرې اترې کوي یومئذ لا تنفع الشفاعه په دغه ورځ به فایده نه ورکوي سپارش الا من اذن له الرحمن مګر هغه چا ته چې اجازت ورکړي هغه ته رحمان ورضي له قولا او رضا یې د هغه په وینا دا خو څو ځایونو کې موږ دا خبره ذکر کړه چې سپارش به چاله کېږي دا 2 شرطونه دي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوهیږي الله په هغه څه چې مخکې د دوی نه دي او هغه چې وروستو د دوی نه پاتې شوي دي یعنې څه مخکې لېږلي دي څه شاته هغه ټول الله ته معلوم دي د دې څه مطلب شو مخکې او شاته نو شاته څه دي بد اعمال دي یو ده مخکې لېږلي ښه اعمال شاته پاتې شوي بد اعمال یعنې د دوی د لاسه چې کوم ګناهونه کېږي او مخکې چې څه لېږلي دي آخرت ته هغه هم الله ته معلوم دي دنیا کې څه پاتې دي هغه هم الله ته معلوم دي ټول علم د الله سره ولا یحیطون به علما او نشي راګیرولی دوی الله لره په علم کې الله ټول راګیر کړي دي په علم کې خو داسې څوک نشي چې الله په خپل علم کې راګیر کړي وعنت الوجوه للحي القيوم او جذبی مخونه ژوندي ذات ته دا مخونه به ټول الله مخې ته جذب ولاړي
القیوم چې تدبیر کوونکی د ټول عالم دی. وقد خاب من حمل ظلما، او یقینا نا امید دی هغه څوک چې پورته یې کو په ځان باندې ظلم. د څه نه نا امید دی؟ د جنت نه، د رحمت نه. او په کومه ورځ نه امید دی؟ قیامت په ورځ چې باز ته قیامت روان. ومن يعمل من الصالحات، او چا چې عمل وکړو نیک وهو مؤمن او هغه مؤمني، فلا يخاف ظلما ولا هضما، نو نه به یریږي د زیاتي نه او نه د کمي نه. رب العالمین نه د چا سره زیاتې کوي او نه کمې. او هر څه الله واضح کړي چې جهنمیان ذکر شو او جنتیان. اوس الله وایي چې ما ګورې څه کمې نه دی کړی، ما حجت قایم کړی دی. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا، او دغه شان من را لېږلی دی د قرآن عربۍ ژبې وال. وصرفنا فيه من الوعید، او قسمه قسم بیان کړي دي موږ په دې کې عذابونه. لعلهم يتقون، دې دپاره چې کیدای شي دوی کې تقوا پیدا شي. او يحدث لهم ذکرا، یا پیدا کړي دوی لره نصیحت یا یاداشت. نو څه حجت شته؟ نشته. ځکه الله وایي فتعالى الله الملك الحق، نو اوچت دی الله چې باچا حق دی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، او تعجیل مه کوه په قرآن سره مخکې د دې نه چې پوره کړی شي تا ته وحي د هغې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوق و چې کله به جبریل علیه السلام وحي راوړه نو هغه به آیت لا ختم کړی نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره لګیا و. او دا خبره دلته بیان شوې ده په سورة القیامه کې او په سورة الاعلا کې مشتي، هلته مشتي. نو الله وایي تعدي مه کوه، صبر کوه. سورة القیامه کې ویلي دي نو بیا یې وایه. نو دې کې د ادب شو طالب علم دپاره چې استاذ خبره کوي نو خبرې ته پوره غوږ کېږده، د هغې نه باید خپله خبره وکړه. که ته ګردان هم کې، که ته خبره بیا مړی، خو د استاذ د وینا نه بعد وقل ربي زدني علما، او وایه ای ربا زما زیات کې زما دپاره علم، یا زیات کې زما علم. مفسرین لیکي دی آیت لاندې وی الله د بل یو شي هم پیغمبر ته نه دی ویلي چې ته دا وایه چې یالله دا ماله زیات راکړه سوی د علم. علم کې خاص کمال دی. دا دعا یاده کړئ، لنډه دعا ده، ربي زدني علما. په مخه یې وایي، سجدو کې، تهجدو کې چې یالله علم راکړه. مخکې الله وایي چې اوچت دی الله چې باچا حق دی، همدغه آیت کې. نو بیا پیغمبر ته وایي چې تعدي مه کوه او علم زیاتوالی غواړه. وقل ربي زدني علما، ځکه چې عزتونه دا په علم سره میلاویږي. او الله چې آدم علیه السلام له عزت ورکړی خو په پوهې د لاسه یې ورکړی. قصه د چا؟ د چا سره؟ ملائکو سره، سوره بقره کې. ځکه پسې اوس قصه دغه راوړي. ولقد عهدنا الى آدم، او یقینا حکم کړی و موږ آدم علیه السلام ته من قبل مخکې د دې نه، فنسیا، نو هیر شوتي. څه شوتي؟ هیر شوتي. ولم نجد له عزما، او ونه موندو موږ هغه لره صبر، پوخ عزم. عبدالله بن عباس وایي وانما سمي الانسان لانه عهد الیه فنسی. انسان ته یو دغې نه به انسان وویلی شو. الله وایي چې موږ ولې یو حکم ورته موږ کړی و فنسیا، هیر یې کړو، نو د دې نسیان نه ورته انسان ویلی کېږي. او دا د دې ما جوابات مخکې کړي سوره بقره کې چې څنګه هغه د الله نبي دی او د هغه نه داسې کار کېږي. الله ورته وایي چې مه کوه، هغه وکړو. نو د هغې ډېر جوابات شي
یو جواب د هغې دا و چې دا د نبوت د میلاوېدو نه مخکې دا کار شوی دی او په هغې به راته هم دې ایتونو کې اوس دلیل وښیم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا او کله چې موږ ووایو ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه هغوی ټولو سوا د ابلیس نه ابا انکار یې وکړو فقلنا یا آدم نو موږ ووایو ای آدمه ان هذا عدو لك ولزوجك یقینا دا دشمن ستا دی او د ښځې ستا فلا یخرجنکما من الجنه بس ودی نه باسي تاسو دواړو لره د جنت نه فتشقا نو په تکلیف کې به شي ګوره داسې نه دي ویلي تاسو دواړو په تکلیف کې شي صرف څوک به په تکلیف کې شي آدم علیه السلام سړي بهر ګرځي ښځې خو کورونو کې ناستي ښځې کار کسب خو نه کوي نو ځکه سړی ستړی کېږي ان لك الا تجوع فيها یقینا تا لره دا ده چې نه به وږی کېږي په دغه جنت کې ولا تعرا او نه به بربنډېږي نه به لغړېږي وانك لا تظمأ فيها او یقینا ته به نه تږی کېږي په هغې کې ولا تضحى او نه به دې ګرمي کېږي فوسوس الیه الشیطان بس وسوسه واچوله هغه ته شیطان قال وی یا آدم ای آدمه هل أدلك على شجرة الخلد أي ونخم تاتا ونده هميشوالي وملك لا يبلى أو باچائی چی نبزڑیگی بدی خبرو کی راگیر کو سورة عراف کی تیرشیو فأكلا ندوارو خراکو کو منها دا غوننا فبدت لهما سوآتهما بس کارشو دوانو تا عورتون داوی وطفقا أو شوروشو يخصفان عليهما وطفقا وشوروش دوانا يخصفان عليهما چی لگولی پزام پوری من ورق الجنة دپانو دا جنت وعصى آدم ربه فغوى او خلافو کو آدم علیہ السلام در رب خپلنا نجون خراب شو یعنی کوتاهی تی وشو خطا تی وشو نو دا هغې د لاسې په ژوند اثر وشو ځکه چې لازم څه نه څه اثر خو به کېږي که نه هغه اثر څه وشو جنت نه راکوشو ثم اجتباه ربه بیا غوره کو هغه رب د هغه دا اوس دلیل دی په دې ګوره چې نبوت ورته بیا میلاو شو دلته دا غوروالی د نبوت دپاره دی نو دا کار چې د نبوت نه مخکې شوی دی فتاب علیه نو مهربانی وکړه په هغه باندې وهده او ښودنه یې ورته وکړه قال اهبطا منها جميعا وی الله کوز شئ دواړه د دې نه یا وی الله کوز شئ دواړه د دې نه جمیعا ټول دواړه او به وي ټول شیطان وسره نورم تفصیل موږ سوره بقره کې ذکر کړی مار وسره او د دې بل توجیه کېدی شي هغه درسونه واورئ بعضکم لبعض عدو بعض تاسو د بعضو دپاره به دشمنان دي فاما یأتینکم مني هدی بس که چېرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت د دې جواب شی ولته سوره بقره کې چې دې څه مطلب شو که چېرته راشي هغه هلته جواب شی فمن اتبع هدای نو چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا یضل ولا یشقى نو نه به ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي ومن اعرض عن ذکري او چا چې مخ واړو د ذکر زمانه د وحي زمانه الله د یادولو نه د مونځ نه د قرآن نه د ذکر نه د غوږ کېږي فإن له معیشة ضنکا نو یقینا هغه لره ژوند به وي تنګ ډېر خلک راځي زموږ خواله بې شمار چې ژوند یې تنګ دی دقه جړه روانه ده نن سبا ژوند تنګ دی او ژوند تنګ دی او ژوند تنګ دی او کله د تاجرانو خواله راځي او کله د مولیانو او کله ډاکټرانو او دې ته سوچ نه کوي چې دا زما کردار څه دی
نو تنگ لنډ ژوند هر وخت تنگ لنډ دا د ګناهونو د لاسه او ګوره دا یاده کړي دینداره سړی سره د غریبۍ ګوره خوشحالۍ سره د سختو خوشحالۍ لنډ تنگ ژوند مطلب دا نه دی غریبي دې چې خو ډېر نیکان خلک غریبانان دي او وو یعنې زړه یې تنګي سکون یې په ژوند کې نه وي راحت یې په ژوند کې نه دا مطلب دی ونحشره یوم القیامة اعما او راپورته به کودې په ورځ د قیامت ړوند ولې دنیا کې ړوند د حق نه هغه شان بدلول الله ورکړ قال ربي لم حشرتني اعما دی به وایي ربه ولې دې راپورته کړم زړون وقد كنت بصيرا او حال دا چې زه خو لیدونکی ومه قال الله ورته وایي كذلك اتتك آیاتنا دغه شان درغلي و تا ته آیتونه زمونږ فنسیتها نو هیر کړل تا هغه وكذلك اليوم تنسى او دغه شان به نن ورځ ته هیرولی کېږي څنګه چې دې څه هیر کړي آیتونه د الله وكذلك نجزي من اسرف او دغه شان بدله ورکوو موږ هغه چا ته چې زیاتې کوي ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان نه راوړي په آیتونو د رب خپل ولعذاب الآخرة أشد وأبقى او خامخا عذاب د آخرت ډېر سخت او همیشه دی افلم یهدي لهم ای بس نه د ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا قبلهم من القرون یری الله ګوره چې څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونو نه يمشون في مساكنهم دوی ګرځي د هغوی په کورونو کې ان في ذلك لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لأولي النهى د پاره د عقل والو نو بیا د عذاب په دوی ولې اقدم نه راځي الله وی ولولا کلمة سبقت من ربک او که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده د رب ستا نه څه خبره مخکې شوې ده د هر امت خپله نیټه ده یا الله بغیر د حجت قایمولو نه عذاب نه ورکوي یا الله مهلت ورکوي ټولې خبرې لیکلی شوي که چېرته دا نه وې لکان لزاما خامخا وی به عذاب لازم بیا به راتلې واجل مسمى او که نوې نیټه مقرره مطلب دا شو که نوې خبره د الله چې مخکې شوې ده او که نوې نیټه مقرره نو څه چل به وی عذاب به بیا لازم وي نو الله پیغمبر ته فاصبر على ما یقولون نو صبر کوه په هغه څه چې وایي دوی وسبح بحمد ربک او تسبیح وایه سره د صفتونو د رب خپل قبل طلوع الشمس مخکې د ختلو د نور نه وقبل غروبها او مخکې د پرېوتو د نور نه او دا وختونه دي د سحر او د ماښام د اذکارو ویلو السحر اذکار وخت السحر د راختونو شروع کېږي د نور د راختو پورې د دې نه بعد هغه سړی دی وایي چې چا وزري پاتې شوي دي هېر شوي دي خو خپل وخت یې دا دی د ماښام اذکار مازدیګر مانځه نه بعد شروع کېږي د نور د ډوبېدو پورې د دې نه بعد که چا نه هېر شوي نو وروسته یې ویلی شي خو خپل وخت یې دا دی ګوره دې کوي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نور ډوبېدو نه مخکې دغه اذکار دي ومن آناء الليل فسبح او د وختونو د شپې نه نو پاکي بیانوه واطراف النهار او د اطرافو د ورځ نه یعنی په ورځ کې هم بعضو برخو کې د الله بندګي کوه لعلک ترضا دې دپاره چې ته راضي شې خوشحاله شې یعنی الله به د دې د لاسه داسې څه درکړي چې ته به خوشحاله شې دا مطلب دی ګوره ورته وایي صبر کوه او ذکر کوه یعنی چې ذکر کې نو صبر به د پکې راشي بل دویمه طریقه دا د صبر ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم او موږ د سترګې خپلې هغه څه ته چې فایدې ورکړي دي موږ په هغې سره قسمه قسم خلکو ته د دوی نه
د دوی دې دنیا ته سترګې مه اوږدوه د دې د لاسه څه کېږي بې صبره کېږي دینداري کمزوري کېږي مخکې داسې آیت تېر شوی سورة الحجر کې سورة الحجر کې نو سورة الحجر کې داسې آیت هلته ما وضاحت کړی زهرة الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیوي یعنی دا څه چې دي دا وختي طور څه دی ډول دی دې ته مه ګوره مه پسخېږه مؤمن ګوره د چا دنیا ته نه پسخېږي نو ولې الله دا ډول ورکړی دی لنفتنهم فی دې دپاره چې امتحان وکړو په دوی باندې په دغې کې ورزق ربک خیر و ابقا او رزق د رب ستا ډېر غوره دی او همیشه دی معنی دا چې د رزق ذمواري هغه الله اخیستی ده او هغه رزق غوره دی او همیشه دی نو دا نه چې یو سړی د رزق په لالچ کې دین پرېږدي او دینداري پرېږدي نه الله ذمواري اخیستی الله به یې درکوي وامر اهلک بالصلاه او حکم کوه خپل اهل ته بچو ته بعض علما وایي اهل مطلب تابعدار او دواړه صحیح دي تابعدارو ته په مانځه سره بیا د مانځه خبر راغلی چې څوک زما د دې ننني درس نه د مانځه داسې نقطې راوباسي او دغه منکر حدیث ته ورسېږي ته وایي چې مونځ نشتی صرف یوازې نن څومره د مانځه دا مسله بار بار روان نو دا خو قرآن کې ده دا خو حدیث کې هم نه ده دا حدیث سره خو دې نه لګي که نه نو دا خو الله وایي نن موږ حدیثونه وایو که قرآن کې لګېږي په قرآن کې لګېږي ځکه درته ویم منکر د حدیث دی منکر د قرآن دی او منکر د قرآن دی منکر د حدیث دی ها واصطبر علیها او کلک شه په دې باندې صبر کوه ځکه چې دا کار ګران دی بچو ته د مانځه ویل خپلوانو ته ملګرو ته د مانځه ویل څه دی ګران کار دی په دې به صبر کې صبر نه بغیر نه کېږي دا بعض راشي غواړي چې په یو ورځ کې د بچي نه امام بخاري جوړ شي یاره ونه شوه هغه موږ صبر کوه صبر او ډېر وخت غواړي او محنت غواړي کله به دې کږېږي کله به نیغې لارې ته راوړي کله به څه وایي کله به څه وایي دا ټول صبر غواړي خو ته به لاره نه پرېږدي نیغ په دې خپله لار به ولاړې واصطبر علیه ګوره مخکې وی رزق د الله غوره دی بیا وی بچو ته د مانځه وایه معنه دا ده چې رزق په مسله کې دومره مه ورننوځه چې بچو ته نصیحت او تربیت ته نه پاتې شي نو زموږ دا مسافر وروڼه چې دي الله یې دوی ته اسانه کړي دوی کې ما یو غفلت لیدلی دی په دوی کې چې د خپلو بچو نه ډېر غافلی او صرف دقه حسابونه لګوي چې دې میاشتې له مې څو وګټلې او را روانه کې به څه کوو کامپي ورسره یي دقه ضربونه یي او تقسیمونه یي او تا دومره ولګوي ما دومره د دې نه یو غټه خبره موږ ته بله پرته ده هغه څه ده د بچو تربیت دی غټه مسله هغه ده تا ډېرې وګټلې ځه او الله دې نه کي بچی ستا په ګډه وډه روان شو نو بیا دغه پیسو باندې تا ته سکون میلاو شو هېڅ سکون میلاو نه د بچو تربیت خیال کوئ ګوره ځکه الله وایي لا نسألک رزقا نه غواړو موږ تا نه خوراک ستا دپاره نحنو نرزقک موږ رزق درکوو تا ته یعنې تا ته هم موږ درکوو ښه نو د انسان څه کوي د اسباب لټوي نو رزق ورکوونکی څوک دی الله دی ګوره دې ځای کې یو خبره یاده کړه دا رزق دا لټون پرېښوده بلکل دا د شریعت خلاف دی هسې دلیل پې څه دی نن یو ښکلی دلیل تېر شوی دی نن بارک الله فیک مریم ته الله وی د کجورې دا ویښ وخوځوه د کجورې ویښ څوک خوځولی شي خو طریقه یې ورته وښوه چې رزق زه در کوم خو ته خو یو سبب ولټوه که نه
نو ته به لاس پې وایې صرف لاس پې داسې نه چې ځان پسې لیونی کړي نور رزق به الله درکوي والعاقبة للتقوى او ښه انجام د تقوادارو دپاره دی ګوره دا وي وقالوا او وی دوی لولا یأتینا بآیة من ربه ولې نه راوړي دی موږ ته نښه د طرف د رب د ده نه څوک یادوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي چې دی ولې نښه نه راوړي دا به دوی مطالبه وي د مشرکان اولم تأتهم آیا نه دی راغلی دوی ته بینة ښکاره بیان ما فی الصحف الاولى د هغه چې په صحیفو مخکینو کې و یعنی دوی ته دا خبره نه ده راغلې چې پخوانو صحیفو کې چې څه لیکلی شوي و کوم اوصاف ذکر شوي هغه قرآن دوی له راغی دا نښه نه ده او دې قرآن کې چې د پخوانو قصو او کتابونو کوم احوال دي دا نښه نه ده نور دوی نښه څه غواړي ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله او کچری موږ تباه کړی وی دوی په عذاب سره مخکې د دې نه د څه نه د قرآن نه دلته نښې نه مراد بینه قرآن دی که د قرآن نه لقالو خامخا ویلی به دوی ربنا ای ربه زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولې تا نه رالیږو موږ ته یو رسول بیا به یې دا وي فنتبع آیاتک نو موږ به تابعداري کړې وی د آیتونو ستا من قبل ان نذل ونخزى مخکې د دې نه چې موږ ذلیله شو و وشرمېږو قیامت په ورځ به بیا دا ویلی خو الله ولا دا حجت ختم کو قل ورته ووایه هغه قرآن هم الله ورکو بیا هم دوی لګیا دي سرکشي کوي نو الله وایي ورته ووایه قل ووایه کل متربص هر یو انتظار کوونکی دی دنیا کې هر یو څه دی انتظار کوونکی دی موږ هم او تاسو هم چې بچا به راځي عذاب ګورئ ورته فتربصوا نو تاسو هم انتظار کوئ فستعلمون زر ده چې تاسو ته به پته ولګي کله چې عذاب راشي چې قیامت راشي چې مرګ راشي پته به ولګي من اصحاب الصراط السوي چې څوک دي خاوندان د لارې نیغې دا به تاسو ته پته ولګي ومن اهتدى او څوک دي هدایت والا دا به هم تاسو ته پته ولګي لږ صبر کوئ د صورت په اوله کې څه دي القرآن اخره کې وایي اولم تأتهم بینة ما في الصحف الاولى بینه مراد څه دی قرآن دی نو په اول سر کې هم د قرآن باسو او آخر سر کې هم د قرآن باس دی سبب ان شاء الله د سورة الانبیاء نه شروع کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قبلة قلبي كعبة ربي